سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو. دا وخت زه په انګلینډ کې یعنې په خلک چې ورته لندن وایي په هغې کې موجود یم په یو شفاخانه کې. د دې ښار نوم دی لیډز او د دې شفاخانې نوم دی سیمجم هاسپټل. سیمجم هسپتال د دې شفاخانې نوم دی. هغه نوم یې ما هغه وګورئ او دا هغه شفاخانه ده، هغه هسپتال دی چې دلته د یو سړي زوی کېږي یا لور کېږي یا یو ماشوم پیدا کېږي. نو په دې ځای کې خلک راوړي او په دې شفاخانه کې دننه یو سړی نشته دی، ټول ښځنه ډاکټرانې دي او نرسانې دي. یعنې چې انګریز کافر ځان ته وایي، هغې چې ماشوم پیدا کېږي د هغې د ماشوم په پیداورۍ ټایم کې د هغې ښځې ته ډاکټره یا نرسه ولاړه وي. مګر مړه شه وګوره زما افغانستان ته چې 15,000 کاله تاریخ لرمه، دومره ګیرې پرېښي، دومره پټګي والي، هغه راپاسېږي زما په خور مور وانې تعلیم بندی او بله ورځ چې ماشوم پیدا کېږي د ښځې یا د یو خپلوانې د هغې د اولاد په پیداولو ټایم کې هغې ته سړی ډاکټر ولاړي یا پنجابی ډاکټر ورته ولاړي. څومره د شرم خبره ده چې دا کافر دي، انګریزان دي، دي خپلو ماشومان چې پیدا کېږي دي خپلو شفاخانې جوړې کړي او صرف پکې ښځې او ډاکټرانې دي او نرسانې دي. او دلته په دې ښار کې چې زه موجود یم، دا لیډز ښار ورته وایي، دلته تقریبا 1000 د افغانانو فامیلونه دي. یعنې دا زما خبره دروغ نه، زما دا ویډیو به ټوله دنیا ګوري. نو شرم تاسو ته پکار دی چې راغلي یاستئ، زموږ د خویندو میندو نه قلم هلئ، زموږ د خویندو میندو نه تعلیم هلئ. تاسې تعلیم چې دی وبا ده، تعلیم وبا ده او الوا چې ده روا ده، پسونه روا دي. خدای مهربانه راکاږئ او خورئ تباه و بربادم که افغانستان. هم قسم په خدای دی چې د اسلام نوم وشرمو، هم قسم په خدای دی چې د افغانستان نوم وشرمو. په دنیا په کافرو په نسبت خو موږ هسې هم بد راتلو، د مسلمانانو نوم دا شی. قسم په خدای دی چې دنیا څومره مسلمانان دي زموږ په افغانستان باندې نالت وي، د افغانستان په مولیانو باندې نالت وي. ځکه چې تاسې داسې کارونه کوئ چې هغه 100 کاله مخکې د جاهلیت وخت نه و، هغه د جاهلیت وخت تاسې شروع کړی دی. تاسې دا وګورئ، دغه شفاخانه سرچ کړئ، سیمجم هسپټال بل طرف بیا هم درته وښیم چې دا وګورئ چې دې خلکو څومره خدمت کړی. او دا یوازې دلته نه دی، دا په ټوله اروپا کې، یعنې د کفارو څومره هېوادونه چې دي ټولو کې دې داسې شفاخانې جوړې کړي چې د دې خویندې میندې د دې ښځې چې کله اولاد پیدا کېږي نو هغې ته سړی ډاکټر نه ولاړ، ښځه ډاکټره ورته ولاړی. او چې کله یو غټ اپریشن چې بېخي علاج نه کېږي، ناممکن دی، لکه بیا یو سپېشلیست ډاکټر راوغواړي. نور دې شفاخانې ته زه دننه ورغلی یم، دلته د خدای بلا خلک راځي، هغه وګوره امبولانسونه ولاړ دي، هغه دی لږ زوم کړه، هغه وګوره. او دا نوم یې وګوره، په نوم باندې دا تاسې سرچ کولی شئ. او دا هغه مولیانو ته افسوس په افغانستان باندې راځي چې اوس هم تور پړګۍ والي او خلکو ته ولاړي او ورته وایي چې د اسمان نه پسان راولېږي. یعنې په خدای هم دروغ وایي، په پیغمبر هم دروغ وایي، په مسلمانان هم دروغ وایي. ولاندې ورته زموږ هغه جاهل افغانان ورته ولاړ او هغه جاړي چې دا سړی رښتیا وایي، حالانکې هغه د قرآن په خلاف باندې خبره کوي. افسوس زموږ په افغانانو اوس هم راځي چې خلکو ته په دې دغه کوي چې یاره دغه فلاني ځای کې عملیات کېږي او پیغمبر علیه السلام په ور کې ولاړ دی او موږ ته امر کوي. افسوس ستاسې افغانانو ستاسې په حالت باندې دی. قسم په خدای دی چې نن د افغانستان، نن د اسلام نوم چې دې خلکو څومره بدنام کړو، یقین وکړه چې په تاریخ کې چا نه دی بدنام کړی. ډېر په خوله باندې ډېر زړونه د هر یو افغان ډک دي، ځکه چې موږ دنیا وګورو، اسلامي او غیر اسلامي نړۍ چې هغه څنګه روانه ده او دا تاسې څه رقم روانه سئ. کله چې تاسې قدرت ته نه راتلئ، څه رقم وعدې هم کولې، څه رقم خبرې هم کولې چې موږ خویندو میندو له حق ورکوو، هر څه ورکوو. خپل بچیان هم په قطر کې دي، خپل بچیان په کوټه کې سبقونه وایي، لورګانې او بچیان په پوهنتونونو کې. او په افغانستان باندې قیامت راغستی، هم د افغانستان نوم وشرمو، ما مخکې مې ویلې، هم د اسلام نوم وشرمو، هم د پټګي نوم وشرمو. خدای ته وګورئ، د دغه کارونه دا شی تحصیل دغه ته ورکوي، علم او مکتب چې دی دا وبا نه ده، دا د ژوندون لاره ده، دا د رڼا لاره ده. او دا تاسې چې په کومه لار روانه سئ، دا د جهل لاره ده، دا د تیرو لاره ده، دا د افغانستان د بربادۍ لاره ده، او دا د اسلام د بدنامولو لاره ده. او تاسو ته چې دا برنامه څوک درکوي هغه موږ پیژنو چې څوک د هفتې د جمعې څومره ډالر درکوي. دا ټولې برنامې د هغې دي، دا ټولې برنامې په تاسې باندې عملي کوي. په افسوس دلته دا دی چې تا پړګی والی، تا ګیره پرېښې ده، او هم ګیره شرمېږي، هم پړګی شرمېږي، هم اسلام ته ضربه رسېږي ستاسې په وجه باندې. نو دا مې یو شفاخانه ته وښوده، هغه طرف یې هم درته اوس ښیم چې څومره غټه شفاخانه ده. راځئ ما سره اوسئ.
انا ورونو دا شفاخانې شاته طرف دی یعنې هغه خو یو ځای و که نه چې تاسو ته ما وښودو چې مکمل بلډینګ د دغه دپاره و چې کوم ماشوم پیدا کېږي هغه بلډینګ کې پیدا کېږي او هغې کې صرف چې ماشوم پیدا کېږي هغې ښځې له دې یوه کوټه ورکوي په هغې کوټه کې نرس اصلي دي شته ته یعنې هغه شیف خو بدلېږي را بدلېږي ډاکټر یو ډاکټره ښځه یو ډاکټر نرسه چې ده هغه هغې ته خدمت کوي هغه ښځې ته هغه خوراکۍ ته او د سړو اجازه دی کې نشته یعنې خپل خاوند ورتلی شي نور سړی مړی هلته نشي ورتلی مشکل دلته دا دی افغانانو ورونو چې زموږ د دنیا ټول مولیان چې دي د اسلامي ملکونو هغه د جمعه شوق لري او زموږ د افغانستان ملا چې دی هغه د ارګ شوق لري دا فرق دی چې وروره پرېږدیم نه تباه او برباد یې کړو مهربانه اصلي دی پرېښی دی چې د پیغمبر علیه السلام چې په کوم منبر باندې کېناستی دی د ارګ شوق لري او وروره په سیاست کې ګوتې وایي په هر شي کې ګوتې وایي چې مهربانه ځان یې اوسئ مهربانه د ملا کاسه جوړه کړې چې هر رقم ترکاري وکړي نو رب العالمین دې دغه ملیان پوهېږي که نه پوهېږي رب العالمین دې زموږ خلاص کړي تباه او برباد کړي اسلام دی اشغال دی او فتح ده د څه شي فتحه دې کړې صاحب مهربانه امریکا دې فتحه کړې برطانیه دې فتحه کړې روس دې فتحه کړی دی ډیلیا دې فتحه کړی دی فتحه به دې پښتوني کې به هم درته ووایي نو خبرداره چې افغانانو تباهي او بربادي مو شوه په دنیا کې خدای دې چې اوس ځان نشو معرفي کولی چې موږ افغانان یو او د مسلمانانو د ټولو ځکه د جاهلیت کارونه دي کوي دغه مور چې ده مور دا یو مدرسه ده په کومه لور ته تعلیم وکړي هغه بله ورځ مور جوړېږي هغه یو مدرسه جوړېږي هغه به اولاد ته څه وښي لورګانو ته زامنو ته نسیانو ته چې هغه ته همداسې رالویه کړي او که دومره نرانسې وشي د ښځو ورورونه بند کړي په سپاره کې چې ورکول کېږي په دغه باندې فرمانونه راوباسي تاسې به وروره زموږ په خویندو میندو به سهار او ماښام فرمانونه ښځو پسې هم راغسې بل کار نشته خپلې ښځې په قطر او په خارج کې په کوټه کې مزې کوي او دلته م افغانستان ملت تباه او برباد کړو سهار او ماښام لګیا سي پسونه خورئ عام ملت تباه او برباد دی دغه ویډیو وه تاسو ته مې وښوده تاسو سرچ کولی شئ په ګوګل کې دا په ټول یوروپ کې هم دا سیستم دی د ښځو چې ماشوم کېږي شفاخانې پېژني